السلام علیکم. ستړي مشه، زه وکیل خان یم او دا وخت د امریکا په پنسلوانیا ریاست کې یم او دا ګلونه خرڅېږي. ګلونه والا سړی دکاندار نشته، خو طریقې کار څه دا تنخواه دا ګلونه زه اخلم او دکاندار نو څنګه به اخلم چې دا طریقه ته وښیم. دلته دا ګلونه پراته دي او دا ګلونه چې کوم دی نو دلته کې د دې قیمت دی $1 دی د دې ګلونو. نو که دا زه اخلم نو بس دا ګمله به ځان سره اوچته کړم، دا ګلونه به واخلم او $1 به دې ته ورولم. پلیز پوټ منی ان د سلاټ. تھینک یو. اور آنیسټ کسٹمر آر اپریشیټډ کنه زموږ ایماندار کسٹمر چې کوم دی دا ډېر زیات چې کوم دی نو موږ مننه کوو، شکریا ادا کوو. دا دلته کې دی د دیوال غاړه ده، ګوره دلته کې دی ته وګورئ سړک غاړه ده، دیوال غاړه نه ده. او سره غوا کې چې کوم دی نو فارم دی د غواګانو او دا خبره ګارډن فلاورز او دغه ډیکور والا ایښي دي، خو خلک شته نه. نو دې ته ایمانداري وي او دې ته ټرسټ وي او دې ته چې کوم دی د بل مال چې کوم دی نو خیال او احساس کول دي. نو څوک هم دلته نه غلا نه کوي، قیمتونه پې لیکلي شوي دي، پیسې ورچي او خلک شي نه وړي.